رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. عزتمن نن به انشاءالله یو څو مختصرې خبرې کوو په باره د عظمت، شان، لویي او مرتبې د قرآن مجید کې، چې دا قرآن مجید ډېر د شرافت والا کتاب دی او ډېر د عظمت والا کتاب. دا خبره په ذهن کې کېنوئ عزتمندو، کوم انسان ته چې الله سبحانه وتعالی د قرآن مجید غوندې نعمت ورکړی، یو انسان سره قرآن غوندې آسماني کتاب موجود ده او دا انسان راولګېږي د یو بل شي تمنا، د یو بل شي آرزو وکړي، لکه دغه صاحب د قرآن چې کوم ده، دا د چا دولت نه متاثره سي، یا د چا د کور نه متاثره سي، یا د چا د شهرت نه متاثره سي، یا د چا ښایست نه متاثره شي، نو دا د سره قرآن موجود ده، خو دا د بل شي آرزو کوي. دا غواړي چې زه میلیونر سمه، ما سره ډالر ډېر زیات پیدا سي، یا مثال دا رقم ما شهرت ډېر زیات وسي، یا زما دا رقم کور سي، دا رقم ګاډی مې شي، نو د بل شي تمنا او د بل شي آرزو وکړي، او د سره قرآن غوندې نعمت موجود ده، نو دې انسان د قرآن مجید قدر ونه کړ، دې انسان د قرآن مجید ناشکري وکړه، ځکه د سره د الله کتاب موجود ده، آسماني کتاب قرآن ورسره موجود ده، او د دغه قدر ونه پیژانده. لکه یو شاعر وایي که نه، یو شاعر فرمایلی دی، وای قدر گوهر شاه داند یا بداند گوهری، وای قدر گوهر شاه داند، وای اندازه، مرتبه او قدر د گوهر، د جواهرو، د یاقوتو، د ملغلرو او د سرو زرو شاه داند، باچا ته معلومیږي چې دغه ملغلرې څومره قیمتي شی دي، دغه سره زر څومره قیمتي شی دي، یا بداند گوهري، او یا به زرګر په دې پوهیږي چې دا سره زر څومره قیمته شی دي، دا جواهر او دا یاقوت او زمرد څومره قیمتي شی دي. نو د قرآن په قدر باندې، د قرآن په لویي باندې، د قرآن مجید په عظمت باندې کما حقه چې پوهیږي صرف الله او د الله رسول خبر دي چې قرآن مجید څومره د شرافت کتاب ده، څومره د عظمت کتاب ده، څومره د لویي کتاب ده. نو د قرآن مجید د شرافت او د عظمت هغه قدر او اندازه صرف الله ته او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته معلومه ده. راځو دې خبره ته، د قرآن مجید عظمت، شرافت، لویي به تاسو ته نن معلومه شي د قرآن مجید نه. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي په سورة الحشر کې، سورة الحشر آیات نمبر 21 ده، الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون. دا د سورة الحشر آیات د 21 نمبر. په دې آیات کې الله پاک دا خبر ذکر کوي، الله تعالی فرمایي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الله تعالی فرمایي که چېرته نازل کړی وي موږ دا قرآن مجید على جبل په یو غر باندې، لرأیته خامخا به تا کتلی وی دې غر لره، خاشعا چې دې غر به عاجزي کولی، متصدعا چې دا غر به ټوټه ټوټه شوی وی، من خشیة الله د وجې د ویرې د الله نه، وتلك الامثال ندربها للناس لعلهم يتفکرون. الله فرمایي دا مثالونه موږ خلکو ته بیانوو د دې لپاره د خلک غور فکر وکړي، تدبر وکړي. نو معلومه دا خبر شو عزتمندو چې قرآن مجید کې یو اثر ده، د قرآن مجید په احکاماتو کې دا اثر ده، که چېرته الله پاک دغه قرآن په یو غر باندې نازل کړی وی، نو دا غر به د الله د ویر نه ټوټه ټوټه شوی وی، دکې به خشیت راغلی وی. نو دا آیات د سورة الحشر چې ده، په دې آیات کې ډېرې دا یو باریک آیات ده، دې کې ډېر یو لطف موجود ده، یو پیچیده آیات ده، یعنی عربي اصطلاح کې دې ته مجمل ویل کېږي، دا مجمل آیات ده. د دې آیات تفسیر شوی ده، الله ګوره قرآن کې چې کوم مضامین دي چې هغه لږ پیچیده وي، نو دغسې پیچیده آیاتونو لپاره، مجمل آیاتونو لپاره الله پاک بیا نور مثالونه ذکر کوي، د هغې الله پاک تفسیر کوي. نو دا آیات مجمل ده، دې آیات تفسیر چې ده په سورة اعراف کې ذکر شوی ده، ځکه په دې خبرې موږ تاسو هم پوه نه شو، نو دې وضاحت الله پاک خپله کوي په سورة الاعراف آیات نمبر 143 کې، هلته الله تعالی دا خبر ذکر کوي. الله تعالی فرمایي چې کله موسی علیه السلام کوی تور ته راغی او الله سره خبرې وکړي، چې کله الله پاک سره خبرې وکړي، نو موسی علیه السلام باندې د الله پاک د خبرو ډېر زیات اثر وکړ. چې کله اثر وکړ، نو موسی علیه السلام الله ته وویلې
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي أنظرني إلى قال ربي يا زما ربا أرني أنظر إليك إيه زما ربا ما تخپل ځان راوخیا انظر إليك چې زه وګورم تا ته. قال ویل موسی ربي إيه زما ربا وخیا ما تخپل ځان أرني ځان وخیا ما ته انظر إليك چې تا ته وګورم. نو موسی علیه السلام دا خبر وکړه چې ربا ما ته خپل ځان وخیا چې زه تا ته وګورم. الله پاک ورته ویلې قال لن تراني الله وفرمایل چې ای موسی ته هرګز ما نشي کتلی ما کلام دی واورېد زما خبرې دی دا بس ته په دې اکتفا وکړه ته ما نشي کتلی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله پاک ورته ویلې ای موسی علیه السلام ته خو ما نشي کتلی خو بار بار چې ته اصرار کوې تا ته ګورم. نو الله پاک موسی علیه السلام ته وویل چې موسی علیه السلام ته دې مخامخ کویتور غر ته وګوره زه به دې کویتور غر ته د خپل ځان یو تجلی وښیم د خپل د ځان یو تجلی به دې غر ته وښیم. فإن استقر مکانه فسوف تراني که چېرته دې غر زه برداشت کړم او زه یې ولیدم زه یې برداشت کړم نو ته به ما وګورې. نو عزتمندو د الله د باري تعالی د ذات تجلی هغه الله پاک دې غر ته وښوده مخامخ غر ته چې کله مخامخ غر ته الله وښوده نو موسی علیه السلام غر ته کتل تجلی ګوره براس په غر باندې او په موسی علیه السلام باندې نه وه. نو موسی هم دې غر ته کتل. الله تعالی فرمایي فلما تجلی ربه هر کله چې تجلی وکړه الله تعالی دې غر ته دې غر ته ځان وښوده جعله دکه وخر موسی صاعقه. نو الله تعالی فرمایي چې کله دې غر دې الله پاک تجلی ویلده نو جعله دکه غر الله پاک ټوټه ټوټه کړ وخر موسی صاعقه او موسی هم دلته بېهوشه شو. ګوره دا تجلی دی الله د ذات په غر باندې وه او موسی علیه السلام د دې غر مشاهده کوله غر ته یې کتل. نو که دا تجلی په موسی علیه السلام باندې براراست راغلی وی نو موسی علیه السلام ټوټه ټوټه شوی وی. نو دې نه آیته دا معلوم شي عزتمندو د الله په ذات کې اثر ده هغه اثر چې کوم د الله په ذات کې ده دغه اثر د الله په کلام کې هم ده چې هغه قرآن مجید ده. نو ځکه مخکې آیات کې موږ سورة حشر یو سنه آیات کې موږ ویلې چې الله تعالی فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله تعالی فرمایي چې کوم اثر زما په ذات کې ده دغه اثر په دې قرآن مجید کې موجود ده. ځکه دا قرآن مجید چې ده دا د الله پاک کلام ده دا کلام الهي ده د الله د ذات د تجلی چې کوم اثر دا اثر په سورة اعراف کې موږ ویلې او دغه اثر د الله په قرآن کې هم شته ځکه قرآن د الله کلام ده او کلام د الله صفت ده. متکلمینو په دې کې ډېرې خبرې کړې دي. متکلمینو دا ویلي دي چې د الله کوم صفات دي دا د الله عین دي که غیر دي په دې کې ډېرې خبرې دي. متکلمینو فیصله نه ده کړې خو موږ اکثر علما دا وایي چې د الله صفات چې کوم دي لکه کلام الله ده نه دا د الله عین دي او نه غیر دي موږ نه پوهېږو څنګه دي به د الله شان سره مناسبت لري کما یلیق بشانه. نو خلاصه د خبرې داسې عزتمندو چې قرآن هغه اثر ده چې کوم اثر د الله په ذات کې ده. نو د الله په ذات کې چې دا اثر شو عزتمندو نو دې نه دا خبره معلومه شوه چې قرآن د الله کلام ده. که موږ او تاسو دا غواړو چې د چا یو مرتبه معلوم کړو د چا حیثیت معلوم کړو نو هغه به د خبرو نه معلومو هغه به د کلام نه معلومو د کلام نه د هر چا مرتبه او حیثیت معلومیږي. نو دا رقم دا قرآن مجید چې کوم ده دا د الله کلام ده د الله خبرې دي. په دې قرآن مجید کې که موږ تاسو غواړو چې د الله پاک ذات معلوم کړو د الله پاک قوانین معلوم کړو د الله تعالی قدرت معلوم کړو د الله تعالی افعال معلوم کړو د الله تعالی صفات معلوم کړو دا رقم د الله تعالی رضا معلوم کړو د الله تعالی خفګان معلوم کړو نو موږ او تاسو به دې قرآن مجید ته متوجه شو او په دې قرآن مجید باندې ځان پوه کړو ځکه په دې قرآن مجید کې د الله پاک د ذات یو عکس موجود ده. موږ دا ویل کنه چې کوم اثر د الله په ذات کې ده دغه اثر په دې قرآن مجید کې ده کلام الهي کې ده. نو دغه قرآن مجید نه د الله پاک ذات معلومیږي د الله پاک خفګان معلومیږي د الله پاک رضا معلومیږي د الله احکامات معلومیږي د الله سبحانه وتعالی قدرتونه معلومیږي د الله پاک صفات معلومیږي د الله پاک ټول افعال دا ټول په دې قرآن مجید کې موجود دي. عزتمندو که موږ تاسو دا غواړو چې د الله تعالی ذات وپېژنو نو د الله د ذات یو عکس په دې قرآن مجید کې موجود ده. نو که تاسو غواړئ چې الله پاک وګورئ نو دې قرآن مجید ته متوجه سئ او په دې قرآن مجید باندې ځان پوه کړئ چې کله موږ تاسو په قرآن مجید باندې پوه سو نو معرفت د باري تعالی به موږ تاسو ته معلوم سي په زړه کې
او په دنیا کې خو څوک الله نشي کتلی سترګو باندې. نو که الله غواړئ که تاسو غواړئ چې الله وګورئ، الله پاک تاسو د الله قدرتونه معلوم کړي، د الله احکامات معلوم کړي، نو په دې قرآن مجید باندې منګولې ولګوئ او په دې باندې ځان پوه کړئ، په دې باندې ځان پوه کړئ. نو عزتمندو خلاصه د خبرې دا ده چې قرآن مجید ډېر د شرافت والا کتاب ده، ډېر د عظمت او د مرتبې والا کتاب ده. نو موږ او تاسو باید په دې کتاب باندې ځان پوه کړو، ځکه په دې کې د الله سبحانه وتعالی معرفت موجود ده. استغفر الله لي ولکم.